مسابقات نوجوانان و جوانان قرار است برگزار شود. ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی کشتی پهلوانی باستانی بنیاد داره. تقریبا تر 200 پورې ورزشکاران په دې کې ګډون لري. قدامت بسیار تاریخی داره. ورزش خود افغانستان است. مسابقات نوجوانان و جوانان قرار است برگزار شود و دین روز جریان افتتاحیه بود و امروز خوشبختانه مسابقات زورخانه‌ای میان جوانان و نوجوانان برگزار می شود و در این مسابقات بیش از 200 ورزشکار اشتراک داره و در بخش‌های تیمی انفرادی قرار است مسابقات ما برگزار شود. همچنان 14 تیم اشتراک داره. هدف ما از این مسابقات که برگزار کردیم مسابقات نونهالان جوانان تا سنین 20 سال است. هدف از این مسابقات است رشد و ورزش باستانی کهن ورزش‌های زورخانه‌ای که ورزش واقعا ورزش دلچسب ورزش قدامت بسیار تاریخی داره. ورزش خود افغانستان است. ما ایده تیم‌های ملی تیم‌های بزرگسالان داشتیم اما در نونهالان بسیار کم داشتیم. هدف ما است که ما منتخب تیم کابل گرفتیم که از 40 نفر و 3 تیم برتر انتخاب میشه و ولایت خودم که برگزار کردیم اونا هم بهترینایشان که انتخاب شد و تیم ملی جوانان و نونهالان خود برگزار میکنیم. به خاطر هدف ما است که برای مسابقات بیرون مرزی برای نونهالان نوجوانان اینا را فراهم کنیم روانشان کنیم برای مسابقات بیرون مرزی. بیش از 200 ورزشکار شرکت کردند در 3 بخش تیمی، بخش انفرادی حرکت‌های زورخانه و بخش کشتی پهلوانیش اشتراک کردند که 10 وزن ما کشتی داریم. از اینا 40 نفر انتخاب میشه، 3 تیم برتر انتخاب میشه و 1 تیم دیگه است حرکت‌های تیمی. مثلا بعض مهارت‌های تیمی دارن، حرکت‌های میل است و کباده و ایناست و نیا انتخاب میشن. جمله 60 نفر انتخاب میشن. منتخب کابل است. منتخب کابل که انتخاب شد 40 نفر از این انتخاب میشه. بعد از این ما ولایت خود انتخاب میکنیم. از ولایت که انتخاب شد با انتخاب شدگی ها اینا میزنن. از اونها بهترین تیم‌هاشون انتخاب میشن. بعد از اون ما بیرون مرزی انتخابشون میکنیم. از نهادهای بین المللی، نهادهای تجاری و نهادهایی که خصوصی هستند اینا با ورزش همکار باشن، خصوصا ورزش‌هایی که بنیاد داره. ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی کشتی پهلوانی باستانی بنیاد داره. ورزش‌ها اینا اسپانسر میکنن دیگه گفتن نمیتونه که او اصلا بنیاد نداره. ورزش ما از خواهش میکنیم از کمیته تربیت بدنی و المپیک ورزش زورخانه‌ای از کشورهای اسلامی از 54 کشور اسلامی که مسابقات المپیک کشورهای اسلامی بود 9 مدال برنز گرفتن، جایگاه سوم گرفتن. حتی هیچ رشته نتونست بغیر از ویشو که مدال بگیره و رشته زورخانه‌ای مدال گرفت. در جنوب آسیا قهرمان جنوب آسیا شدیم. با اون ورزشکارایی که سنین نوجوانان و جوانان به اینجا مسابقه میکنن به خاطر انتخاب بهتر و خوبتر جوانان که رشد میکنن و بعد از اون مسابقه ما که تمام شد مسابقات ولایات هم میگیریم. ما در ولایات هم مسابقه جوانان نوجوانان میگیریم که جوانان ما رشد بکنن. جوانان ما بتونه که با مرکز مسابقات انتخابات جوانان نوجوانان تیم ملی خود انتخاب بکنه که تا جوانان ما به رشته پهلوانی زورخانه‌ای یا چیز شون سهیم شون و بتونه که در مسابقات ملی و بین المللی اشتراک بکنن که نتایج خوبتر بهتر در افغانستان به ما برمغان بیاره. تقریبا تر 200 پورې ورزشکاران په دې کې ګډون لري او دغه هم زمونږ یو خواته د استاد میاګل په نام باندې دي او له بلې خوانه د کابل د مرکز دغه لوبې ترسره کیږي چې دغه لوبې منتخبه دي د دوی نه انشاءالله 40 نفر انتخابیږي
بیا به د هغې نه وروسته به انشاءالله تعالی یا په مرکز کې او یا په ولایت کې کوم ولایت کې د دوی ملي مسابقات ترسره کیږي. د افغانستان د اسلامي امارت د تربیت بدني رهبري دې ته ژمنه ده چې د بیلابیلو بخشونو یا د فدراسیونونو مسابقات په مرکز او په ولایتو کې ترسره کړي. تاسو په جریان کې چې زمونږ د کنفو مسابقات په تخار کې وشول، دا نن زمونږ ډېر ټیمونه د ویوینام بغلان ولایت کې د دوی ملي مسابقات نیول کېږي. همدارنګه د تکواندو مسابقات زمونږ په مرکز کې وشول، د والیبال مسابقات زمونږ په مرکز کې وشول. نو انشاءالله تعالی نور مسابقات هم را روان دي چې هغه به د پاتې فدراسیونونو مسابقات په هم په مرکز او په ولایتو کې نیول کېږي. الحمدلله مونږ ډېر خارجي او داخلي میډالونه لرو. پرون انشاءالله تعالی زمونږ هغه غښتلي پیاوړي د تکواندو زمونږ قهرمانانو د نقره او د برونزو میډالونه وګټل او د افغانستان په نام باندې کړل. نو زه مو وخت نه نیسم، د تربیت بدني رهبري د فدراسیونو ترڅنګ ده انشاءالله تعالی چې څومره سعی کېږي کوشش به انشاءالله موږ به د دوی سره کوو چې تر څو زموږ ورزشکاران پیاوړي او غښتلي انتخاب شي او د افغانستان دپاره ویاړونه راوړي.